سلامونه جوړ په خیر. هیله د ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست. نن موږ د محترم مختار لالا له کتاب څخه یو څو اصطلاحات چې په هغه کښې سیاسي، فلسفیانه، اقتصادي، ټولنیز اصطلاحات، نو په دې کښې موږ پر سیاسي اصطلاحاتو باندې خبره کوو. په سیاسي اصطلاحاتو کې موږ پر مبارزه باندې، طبقاتي مبارزه باندې، سیاسي مبارزه او پر وسلواله مبارزه باندې خبره کوو. مبارزه یا جدوجهد هغه سیاسي کشمکش ته وایي چې یو ملت یا طبقه د خپلو نماینده سیاسي پارټیانو په ذریعه د خپلو اجتماعي، سیاسي او معاشي غوښتنو ترلاسه کولو دپاره کوي. هره مبارزه د خپل چاپیریال او معروضي شرایطو مطابق خپل شکلونه غوره کوي، لکه د بالادستو طبقاتو نه د نجات دپاره د مظلومو طبقاتو مبارزه، د مستبدو امرانه حکومتونو په خلاف د خلکو جمهوري مبارزه، د اسارت او غلامۍ په خلاف د محکومو قانونو استعمار دشمنه او جاگیردار دشمنه مبارزه. بیا ورسره طبقاتي مبارزه. طبقاتي ټولنه ظالم طبقاتو او مظلومو طبقاتو کښې تقسیم وي. ظالم طبقات غواړي چې د ظلم زوړ نظام برقراره وساتي، او مظلوم طبقات غواړي چې د ظلم، لوټ او استحصال نظام د عدل او انصاف په نظام بدل کړي. د دې دواړو طبقو مفادات جدا جدا وي. د دنیا یو قانون هم په یو وخت د دې دواړو طبقاتو د ګټو تحفظ نشي کولای. قانون به یا د لوټمار ظالمو طبقاتو طرفداري کوي او یا د لوټ کېدونکو مظلوم طبقاتو په ټولنه کښې د ظالم او مظلوم په موجودګۍ کښې د دواړو تر منځ کشمکش او تضاد یقیني دی. مزدوران، دهقانان او نور غریب خلک غواړي چې دوی دې هم د سړیتوب ژوند وکړي، بچي دې یې تعلیم وکړي، په خېټه دې ماړه یي او په تن دې پټ وي. د سر پټولو دپاره دې کور وي، مګر بالادست طبقات، جاګیرداران، سرمایهداران، بیروکریټان دوی ته رکاوټ جوړیږي چې د دې کشمکش په نتیجه کښې د دواړو تعلقات نور خرابیږي. محنتکش طبقات خپلې سیاسي پارټیانې جوړوي. هغه د بالادستو په خلاف جلسې، جلوسونه، مظاهرې کوي. په الیکشن کښې د جاګیردار سرمایهدارو په خلاف ووټ ورکوي، او که په جمهوري رایه څوک پابندي لګوي، نو محنتکش د خپل تنظیم په زور د مسلح جدوجهد په ذریعه د استثماري لوټمارو ریاست او نظام راپرځوي. طبقاتي مبارزه په درې اړخونو مشتمله وي: معاشي مبارزه، سیاسي جدوجهد، نظریاتي جدوجهد. د هر باشعوره مزدور، کسان، منځکوره طبقاتو او مترقب پوهانو دپاره ضروري ده چې د معاشي ضروریاتو دپاره جدوجهد د سیاسي مبارزې نه ځان له ونه ګڼي. د دې مقاصدو د حاصلولو دپاره په ساینسي نظریه خپل ذهنونه روښانه کړي، د یوې داسې انقلابي پارټۍ تشکیل رامنځته کړي کوم چې د ولس دښمنه ظالم استثماري نظام د خاتمې دپاره جدوجهد جوګه وي. سیاسي مبارزه د استعماري او استثماري طبقاتو د حکمرانۍ د رانسکورولو او سیاسي اقتدار د وطن دوست او خواریکښو ولسونو لاسته راوړلو دپاره مبارزه سیاسي مبارزه ده. که څه هم د ملي ازادۍ بخښونکي غورځنګ مهم هدف اقتصادي ازادي تر لاسه راوړل دي. اقتصادي ازادي یعنې د ملت شتمنۍ لکه اوبه، بجلیانې، پټرول، قدرتي ګیسونه، معدنیات او نور بې شمېره وسایل چې استعماري ښاماران پرې پراته وي، مګر اقتصادي ازادي د سیاسي ازادۍ نه بغیر ناممکنه ده. د دې دپاره چې د ملت شتمني د خلکو لاس ته ورشي، نو سیاسي مبارزه یعنې د استعماري پردۍ حکمرانۍ خاتمه او د هېواد د خپلو ولسونو سیاسي اقتدار قایمول
د ملي مبارزې مهم مقصد ګرځي. د قومي او ولسي سیاسي اقتدار د قایمولو دپاره ملي ډیموکراتیک قوتونه په سیاسي مبارزه لاس پورې کوي او د مختلفو وسیلو لکه جلسو، جلوسونو، مظاهرو، هړتالونو او پارلمان ته د خپل نمایندګانو د لیږلو په ذریعه سیاسي مبارزه مخ په وړاندې بوځي. د سیاسي اقتدار د حاصلولو منصفانه معاشي نظام قایمولو په لار کښې د جدوجهد مختلف شکلونه یعنې سوله ایزه مبارزه، مسلح مبارزه، قانوني او غیر قانوني مبارزې ټولې لارې چارې په کار اچولی شي. بیا ورسره موږ پر وسله واله مبارزه باندې خبره کوو. د تاریخي تجربو نه ثابته خبره ده چې بالادست طبقات او استعماري حکمران قوتونه په خپله خوښه اقتدار کله هم ځپلو خواریکښو طبقو، محکومو او غلامو قومونو ته په رضا حواله کولو ته نه تیاریږي او دوی تل عمر کوښښ کوي چې د استعماري ریاست ټوله مشینري د انقلابي قوتونو په خلاف استعمال کړي. هم دا وجه ده چې د زړو ارتجاعي طبقو او استعماري داړهمارانو په ضد د انقلابي قوتونو وسلواله قیام او مبارزه د پخوا زمانې راهیسې د انقلاب جاویدان شکل پاتې شوی دی. د وسلوال جدوجهد بریالیتوب په دې کښې صرف نه دی چې یو څو ټوپکیان په خپل سر مهم جوړي شروع کړي. محکوم قومونه او خواریکښ طبقات تل کوښښ کوي چې خپل حقوق په سوله ایزه لار حاصل کړي. د هغې په خاطر ځپلي طبقات او غلام قومونه تر ټولو لومړی د جلسو، جلوسونو، مظاهرو، هړتالونو او نورو ذریعو کوښښ کوي چې حکمران طبقات د سیاسي اقتدار نه بې دخله کړي. خو حکمران طبقات د سوله ایزه جدوجهد د ختم کولو دپاره د تشدد لار خپلوي او چې ټول سوله ایزه امکانات مسدود شي او په خلکو دا حقیقت واضح شي چې ټولنیزې بې انصافۍ نور پر پرامن طریقه نشي ختمېدای. ظلم او جبر د ټولو پردو نه بهر شي او د ولسونو نفرت د ریاستي واکمنو په خلاف د خلکو نفرت او نارضایت خپلې انتها ته ورسیږي. نو د ظالم او استبدادي ریاست په خلاف د ولسي جنګ لمبې بلې شي. دلته دا باید ووایو چې هیڅ یو حکومت چې د خلکو په ووټ اقتدار ته رسېدلی وي او چې تر څو پورې د هغه معمول عیني شکل او کردار موجود وي او د هغه په خلاف د جدوجهد تمام عیني لارې چارې ازمویل شوي نه وي نو جنګ په هیڅ صورت کامیابۍ ته نشي رسېدای. جنګ د سیاست تر ټولو لوړ او منظم شکل دی چې د کامیابۍ دپاره به اعلیترین تنظیمي او نظریاتي نظام په وجود کښې راوستل ضروري وي. په وسله واله مبارزه کښې اصل او بنیادي قوت د خلکو ملګرتیا ده او دا نقطه د جنګ لومړۍ نقطه ده چې په لویه پیمانه د ولسي تعاون، ملګرتیا او شرکت نه بغیر جنګ جاري نشي پاتې کېدای. د مثال په توګه د ډاکوانو په ډلو کښې د چاپه مارو ټول صلاحیتونه موجود وي. د مشر خبره منل، د علاقې د لارو کوڅو باره کښې معلومات، په خپل فن کښې ښه ماهره، جرأتمند او ټول خصوصیات لرلو باوجود د ډاکوانو په ډلو کښې چې کومه کمي وي هغه د خلکو د حمایت نه محرومي ده. په جنګ کښې تر ټولو وړاندې د جایزه اخیستل ضروري ده چې د جنګ فریقین څوک دي. یو فریق خو استبدادي او جابر استبدادي سرکار وي چې د هغه په کومک کښې منظم پوځونه او نور ریاستي ادارې وي او بل فریق په جنګ کښې خلک دي. وسله واله مبارزه د استبدادي او استعماري ریاست په خلاف د ولسونو جنګ دی او چپه ماره ګوریلا د ټولنې مسلح او انقلابي ټولنیز اصلاح غوښتونکی دی چا چې د خپلو خلکو د عزت، ناموس، اقتصادي، سیاسي اختیار دپاره د خپل سر نه دنګلې وي، وسله یې پورته کړي او د ظالم نظام په خلاف په میدان ولاړ وي. مګر جنګ یو خطرناک عمل دی نو تر کومه پورې چې په بریالیتوب پوره باور نه وي نو جنګ شروع کول نه وي پکار. په جنګ کښې د دښمن د مادي طاقت، افرادي قوت او وسلو په حقیقت پسندۍ اندازه لګول پکار دي او د خپل قوت استعمال هم ډېر په احتیاط پکار دی.
مسلح مبارزه په لومړي سر کښې د چاپمار جنګ شکل نیسي. د دښمن د کمزور مورچو په خلاف په پوره توان کاروایي کول پکار وي.